له لندن نه تر مارګلې، له مارګلې تر هندوستان، له هندوستانه تر مسکو، له مسکو تر بنګلادیشه، له بنګلادیشه تر چینه، له چینه تر ترکیې، له ترکیې. دا وعلیکم سلام لاند وایه وروره، دا تا چی شی شروع کړي دي؟ ګوره تا ته هم خوند درکړی تیم اوس ولا کې بیخي خوند را کړی غلی سه بلدېږي او مخته کېږي، غم مه کوه خیر دی. ښه واسکټي مهرباني وکړه، سوال ته ته قاري صاحب نه زما پوښتنه ده چې دلته تاسو ډېره ښه موضوع راوړې ده چې طالبان څه ډول نظام غواړي. زه غواړم چې د قاري صاحب سره په دغه باندې تخنیکي او علمي بحث وکړو. قاري صاحب ما ته اجازه راکړي لنډ سوالونه وکړي. محترمه دي تا ډېر زیات کشالهدار او لکیداره سوالونه. دا خو ګوره د وطن مسله ده. دا سارې په اباسین کې لکۍ په مارګلي کې لنډ واسکټي صاحب مهرباني ته خو ما ته اجازه راکړه. اجازه ده مهرباني. قاري صاحب تاسې دلته د نظام د حاکمولو، جوړولو او چلولو خبره کوئ. تاسو خو که هر ډول نظام جوړوئ خو همدغه دولت به وي، یعنی همدغه وزارتونه به وي، همدغه ریاستونه به وي او همدغه اقتصادي سیستم به وي، همدغه زراعت به وي او همدغه سوداګري و راکړه ورکړه به وي. پوښتنه دا ده چې تاسو اوس نو په کوم اساس دغه نظام د چلولو لپاره د هر وزارت لپاره، مثلا د ډاکټرانو د وزارت، د نرسانو، د روغتیا ټول وزارت په روغتیا وزارت کې راځي، د انجینرانو مثلا د مهندسانو د دو ټولو مسلکي برخه راځي د ښار جوړونې په وزارت باندې، یا مثلا همدغه سوداګرۍ وزارت، د مالیې وزارت. د دغه وزارتو چلولو لپاره تاسو په کومو بنسټونو باندې کسان ټاکئ؟ آیا دا به یوازې تاسو تقوا په پام کې نیسئ، تاریخچه پام کې نیسئ، که نه دلته مسله د دغه دولت د چلولو مسله ده؟ او دولت چلولو مسله تاسو د رایو نه پرته، د یو چا د سابقې د کتلو نه پرته او د هغو د پلان او چلوټې د کتلو نه پرته هغه څنګه تاسو دلته ټاکئ؟ د دو جواب راکړه. مهرباني قاري صاحب د د ترانسپورت وزارت ته ځان غلی کړی خو مشکله ده کداري کې. قاري صاحب مهرباني وکړه ځکه تا مسلک ټکسیواني ده. ها او زه په ډېرې بخښنې سره غواړم ګوره د سیطامي وزارت ته زه انتخاب یم چې د سیطامي وزارت قیس همدر صاحب ته بیا ډاکټر یې ته د اسناد لري. ډاکټر صاحب ولاړو دا اسناد لري، دا د شته قاري صاحب په د پروستات عملیات کوو د غلامانو او د مزدورانو. ها قیس همدر صاحب بالکل ته به ان شاء الله د صحت عامه د وزارت وعده خو نه کوو در سره، خو د ولایت در سره کولای شي د ولایت د صحت عامه. والله په خدای ودې نازه. بس تاسو مهرباني ده، زه د یو ادنا انسان په صفت باندې چې ما وټاکې خدمت وکم، دا به زما افتخاري، زه به افتخار ولرم ان شاء الله. مهرباني ان شاء الله. ټول دغه افغانستان کې د افغانستان څومره ځوان نسل چې تعلیمي کړی ده، خواري کړی ده، محنت کړی ده، دا به ان شاء الله د افغانستان پر راتلونکي اسلامي نظام کې به دغه خلک د موږ د تخنیکی برخې، د موږ د مسلکی برخې خدمتګاران وي او دوی وطن ته هیواد ته خدمت کوي. دغه محترم ورور ته به زه ووایم چې د سوال د سره پیچلی غوندې و، خو ما چې څومره درک کړه دی وایي چې دغه تخنیکي خلک چې دي، مسلکي خلک، دا تاسې په کوم معیار ټاکئ؟ نو مسلکي خلک خو د مسلک په اساس ټاکل کیږي، ولې د مسلک ترڅنګ د سره دا هم مهمه ده چې دی به مسلکي هم وي او هیواد او اسلام ته او ملي ګټو ته به ژمنتیا هم په ده کې موجوده وي. یوازې دا مسلک موږ ته مهم نه ده. تاسو خو 40,000 ټامیان پراته دي په کابل کې، 40,000 ټامیان د TNT په نوم سیلري تنخواه دی، ته بهتره معلومه ده. 40,000 ټامیان دا په هیواد کې ډالري تنخواه لري، دی ته TNT سیلري یایي، د TNT په نوم تنخواه لري. خو دغه ټامیان چې دا مسلکي خلک دي، خو نه هیواد ته ژمن دي، نه اسلام ته ژمن دي، نه د هیواد علیا منافعو ته ژمن دي. هغه د لویدیځ نه راغلي دي، دلته څو ورځو میلمانه دي، غوړو پروژو او غوړو قراردادونو ته پراته دي. نو داسې مسلکي زه څه کوم؟ ما ته خو مسلکي په کار ده، مسلک هم راته مهم ده،
هیواد او اسلام ته د ژمنتیا هم راته مهمه ده. په همدې معیار به دغه مسلکي خلک ټاکل کیږي. او تاسو دا فکر مه کوئ چې دا هیواد ټول د هیواد ځوان نسل، دا تعلیمي کدرونه، تعلیمي نسل، دا ټول د امریکایانو غلامان دي، د امریکایانو مزدوران دي. آزاد کدرونه شته، مسلکي خلک دي چې هغه د اشغال او د اشغالګرو نه کرکې لري. قاری صاحب زه په دې مسله کې قاری صاحب محترم، تاسو په خبره کې درغورځېږم، خو یو یادداشت کوم چې دا هم ډېره ښه خبره وکړله. دغه حکومتونه، دا نظامونه بغیر د دغه چې څوک په څه شي کې تخصص لري، د دغه کادرونو نه بغیر چلیږي نه. دوستان دا ډېره ښه خبره وکړه، په دې باندې وضاحت ډېره ښه خبره چې تاسو وکړو. دا ډېره ښه خبره ده. او تاسو والم لږ صبر وکړه، نوبت ته انتظار وکړه. قیس همدرد صاحب، د نظام خو پرته له مسلکي کدرونو چلیدلی نشي. الحمدلله موږ اوس دا فعلا الحمدلله په اسلامي امارت کې مسلکي خلک لرو، مسلکي کدرونه لرو، داسې خلک لرو چې هغه یوه برخه کې روزل شوی ده، تعلیم لري. قاری صاحب اوس پوښتنه همدغه ده چې خدای ته وګوره، د بل چا خبرو کې مداخله مه کوه. اوس خبره دا ده چې تا د هغه 24,000 ډانپغو بوسخو خبره وکړله. زه د ټامي ټکی ځکه نه استعمالوم چې دا د بهره راوارد شوی یو ټکی د سکمپات همدغه دي. دا د ناټو یرغلګرو پوځونو غلامان چې 4,000 تایید کړل او دوی ته ډالري معاشونه ورکوي. زه په تاسو سره په دې خبره موافق یم. بالکل دوی خو د افغانستان د خیر دپاره نه دي راغلي، نه ملت ټاکلی دي، نه دوی خپله ملت ته کوم شی وړاندې کړي چې دوی د دې وړ دي. دا همدغو پروژې نوې لویې پلیتې لوبې چلول دپاره راوستل شي. په دې کې زه ورته موافق یم. تبصرانه لیکچر مو ورکوه، سوال وکړه. پوښتنه دا ده چې تاسو بیا نو په کوم معیار تاوی ټاکل کیږي؟ تاسو به دا د رای په معیار ټاکئ او که په کوم بله طریقه یې ټاکئ؟ دنیا کې خو چې دولتونه چلیږي، حکومتونه نه، دولتونه چلیږي. حتی د دولتو چلول لپاره محب د چا په رایه راغلی ده؟ تاسو څه کوئ؟ محب د چا په رایه راغلی ده؟ پنټاګون